د کهانۍ په شروعات کې مونږ یو سمندر نو په دې سمندر کې خاپریان اوسېږي چې د جلپریانو په نوم یادېږي. بیا مونږ یو کشتۍ نو د دې کشتۍ خلک د سمندر نه خاص سامان راوستو د پاره راغلي چې په ښه پیسو یې خرڅ کړي. په دې خلکو کې د پرنس ایریک په نوم یو هلک مي. دی به کله ناکله د دې خلکو سره راتو. نن شپه د جلپریانو د سمندر نه د راوتو شپه وه، نو دې خلکو غوښتو چې نن به د جلپریانې راونیسو، خو ایریک دو د دې کار نه منع کړي. د ایریک خاص کس ایریک ته ډیر ووی چې جلپریانې به راونیسو، خو ایریک د ده خبره نه اوري. بیا موږ د سمندر دنیا اینو. په دې سمندر کې دنده یو باچا اوسېږي. د ده اووه لوریانې دا ټولې جلپریانې. د باچا اوومه لور دلته نه وي، د هغې نوم ایریل. نو دی یو کرباړی په ایریل پسې ولیږي. کرباړی د ایریل د لټون د پاره لاړ شي. ایریل د انسانانو د استعمالولو سامان ډیر خوښي. کله ناکله به دا په دې سامانو پسې ډیره لرې لاړه. د ایریل یو وړوکی مهې ملګری او هر وخت ورسره ګرځي. دا بیا په سمندر کې راغورځېدلې یو کشتۍ ته لاړه شي او هلته څه سامان ویني. کم شی به چې د ایریل خوښ شو نو هغه به یې د ځان سره کېښودو، خو بیا دغلته په دې یو شارک مهې حمله وکړي. نو ایریل مهې په جال کې بند کړي او د هغه ځای نه لاړه شي. د دې نه بعد کرباړی ایریل ویني او ورته وایي چې نن ستاسو د جشن ورځ ده، باچا ستا د راتلو انتظار کوي. بیا موږ په سمندر کې یوه جادوګره اینو. د دې جادوګرې د اکټوپس په شانې غټې غټې خپې یي. دې جادوګرې ایریل د سترګو لاندې کړي. ایریل په خپل پلار باچا پسې راشي، نو باچا دې ته قاریږي چې تر اوسه ته کم ځای وې. ایریل باچا ته وایي زه د انسانانو سامانو لیدو له تللی وم. باچا چې دا واوري نو قار ورله ورشي. ایریل د باچا نه تپوس وکړي چې ته ولې دومره د انسانانو نه نفرت کې. ایریل د انسانانو تعریف کوي. په اصل کې د ایریل د مور د مرګ ذمہوار انسانانی، نو ځکه باچا د انسانانو نه نفرت کوي. باچا ایریل ته ووایي چې دوباره به د انسانانو په سامانو پسې نه ځې. نو ایریل د هغه ځای نه خفه لاړه شي. باچا ته پته یي چې ایریل زما خبره نه مني، نو دی کرباړی د ایریل د خیال ساتو د پاره ولیږي. ایریل خپل کمرې ته لاړه شي. دی دلته د انسانانو نه راغورځېدلي ډیر سامان جمع کړي. ایریل د انسانانو دنیا ته تلل غواړي. د ایریل دا خواهش چې د انسانانو په شان د دې هم خپې او په روډونو وګرځي. بیا ایریل په اوبو کې د دماکو آوازونه واوري. نو دا زر بره لاړه شي او هلته یوه غټه کشتۍ ویني چې خلکو پکې پټاقیانې ډزولې. دا کشتۍ د ایریک دلې کشتۍ. ایریل چې د پټاقو رڼاګانې ویني نو ډیره خوشحاله شي او سوچ کوي چې د انسانانو سره څومره نوي نوي ایجادونه دي. ایریک په کشتۍ کې د کسانو سره جشن مناوي. نو د ایریک ګارد دته وایي چې داسې مه کوه، ته یو پرنس یې او د عامو انسانانو سره دومره آزاده رویه کې. خو ایریک د ده د خبرې پروا نه کوي او وایي چې زه هم د دو په شان یو انسان یم. ایریل چې د ایریک خبرې واوري نو د دې د ایریک خبرې ډېرې خوښې شي. بیا ایریک ویني چې په سمندر کې طوفان راتلو واله دی. نو دی د کشتۍ خلک نورو وړو کشتو ته وخېږي بغیر د ځان نه چې تر اوسه پورې په حقیقتي کشتۍ کې وس د کشتۍ ته اور ولګي. ایریک د کشتۍ نه ټوپ وهلو ولوي چې خپل سپی هلته ویني. نو دی د سپي د بچاوالو د پاره لاړ شي، خو کشتۍ په منځ نیمه شي او ایریک سمندر ته غوځار شي. ایریل چې ایریک ویني نو د ډوبېدو نه یې بچ کی او د سمندر غاړې ته یې راولي. ایریک بېهوشه یي. ایریک په هوش کې د راوستو کوشش کوي. ایریل پیره ځل انسان لیدلی او لاس یې پې لګېدلی. دغلته د ایریل ملګري بطخه او کرباړی هم دو یو بل ته وایي باچا د دې کار نه خبر نشي. ایریل ایریک ته ګانه وایي، خو بیا دغلته د قصر ګارډز په ایریک پسې راشي. کله چې ایریک سترګې کولاوي کړي نو ګارډز دې د ځان سره بوزي. ایریک ایریل نه یې لیدلی، خو دا پته ورته یي چې دې یوې جینۍ بچ کړی دی. ایریل د ګارډز نه پټه شوي او دا هر څه د اوبو هغه جادوګره هم ویني چې ایریل یې د سترګو لاندې کړي. د دې جادوګرې یو غټ مقصد یي. د کله نه چې ایریل ایریک لیدلی د هغه ورځې نه بعد د دې د انسانانو دنیا ته د تلو شوق نور هم زیات شوی. دا هر ورځ د ایریک انتظار کوي
چې کله به ایریک زما په تلاش کې اوبو له راشي، بل طرف ته ایریک چې صحیح خشوي نه وي خپل په مور پسې راشي او تپوس تې کوي چې تاسو د هغه جنۍ معلومات وکړو که نه، کومې چې زه بچ کړی وم. د ده مور چې یوه ملکه یي ایریک ته وایي ته آرام وکړه، موږ به هغه جنۍ ډېر زر پیدا کړو. خو ایریک وایي زه بالکل ښه یم، زه صرف هغه جنۍ میلاول غواړم او وینمئ، ځکه چې د ایریک دا شکي چې هغه یوه عامه جنۍ نه ده، هغه یوه جلپري ده. ایریک هره ورځ د سمندر غاړې ته ځي، دې کشتۍ نه هم ایریل ته آوازونه کوي خو څه جواب ورته میلاو نشي. بل طرف ته د ایریل خویندې په سمندر کې غورځېدلې د ایریک د کشتۍ لرې کوي، خو ایریل له د دوی په دې کار قار ورغلی او خبرې ورسره نه کوي. د باچا په ایریل شک راشي چې داسې نه د دې د انسانانو سره مینه پیدا شوي. نو باچا د کیرباړې نه تپوس وکړي او کیرباړې هم باچا ته ټوله قصه وکړي. نو باچا له ډېر قار ورشي او په خپل په طاقت د ایریل سره د انسانانو پراته ټول سامان تباه کړي. ایریل باچا ډېر منع کوي خو باچا د دې خبره نه اوري. ایریل ډېره خفه وي. بیا دا په شیشه کې هغه جادوګره ویني. دا جادوګره ایریل ته وایي ما ته پته ده ته څه غواړې او زه ستا دا خواهش پوره کولی شم. که ته خپل خواهش پوره کول غواړې نو تاله به زما سره میلاوېدل پکار وي. بیا ایریل په دې پسې میلاوېدو له لاړه شي. دا جادوګره دلته دې ته وایي چې ما ته پته ده ستا یو هلک خوښ دی او د هغه دنیا ته تلل غواړې، زه ستا مدد کولی شم، خو د دې په بدله کې به ته به زما یو کار کې، زما یو شرط دی، زه به ته د انسان په شانې کم، د ګرځېدو دپاره به درله خپې هم درکم، خو تاله به په 3 ورځو کې واپس راتلل پکاري او په دې 3 ورځو کې هغه هلک ته به خپل د مینې اظهار وکړي او د دې په بدله کې به ته خپل آواز ماره راکړې. که ته خپل د مینې په باره کې هغه هلک ته ونه وې نو د همیشه دپاره به تاله زما سره اوسېدل راځي. ایریل د جادوګرې د دومره شرطونه نه ویریږي نو واپس ځي. نو جادوګره دې ته وایي چې صحیح ده لاړه شه او خپل د پلار سره همیشه دپاره داسې اوسېږه ځکه چې ستا پلار به په دې کار هیڅ وخت راضي نه شي. نو ایریل واپس په جادوګرې پسې راشي. نو جادوګره اول د دې آواز قبضه کی او په یو لاکټ کې بند کی. بیا جادوګره د دې نه انسانه جوړه کی او وس ایریل د انسانه جوړېدو د لاسه په سمندر کې اوسېدلی نشي. نو ایریل د اوبو نه راوتل غواړي. په اصل کې دا ټول د جادوګرې د باچا نه د هغه باچایي اخیستو یو چالي. بیا دغلته د یو ماهیګیر په جال کې ایریل پساوه شي. ماهیګیر چې جال رابره کی نو ایریل ویني. وس د ایریل خپې همي او دا ډیره خوشاله د ایریل سره د دې 2 ملګري همي. دا ماهیګیر ایریل خپل ملکې پسې بوزي چې د ایریک موري. ملکه د ایریل ښه خیال ساتي. دې ته خپلې کپړې واغوستولی شي او پیزار ورته پخپو شي. دا دلته ډیره خوشاله ایریل ګانا ویل غواړي خو د دې آواز نه وي. کله چې ایریک ایریل ویني نو ایریل ډیره حیرانه شي. اول خو ایریک ته داسې ښکاري چې همدې جنۍ زه بچ کړی وم، خو بیا هم دې ایریل ونه پیژني او ورته وایي ښه ده چې ته بچ شوې، ته دلته په آرامۍ اوسېدی شي. ایریل ایریک ته ویلی هم نشي چې هغه جنۍ زه یم. د ایریک د تلو نه بعد ایریل پسې کیرباړې راشي او د جادوګرې هغه خبره ورته رایاده کی. بیا ایریل یوې کمرې ته لاړه شي. دلته ایریک د سمندر نه ډیر شی سامان راوړی. ایریل دا هر څه اینی. نو ایریک هم کمرې ته راشي. ایریل یوه ګټه ماته کی او د هغې نه یوه هیره راوځي. ایریک ډیر حیران شي. ایریک ایریل ته د دنیا نقشه ښیي او داسې ښکاري چې دوی د یو بل سره ډیر خوشحاله دي. د ایریک ګارډ ایریک چې خوشحاله ویني نو تپوس دې وکړي چې ستا په خیال مونږ له هغه جنۍ میلاول پکار دي کومې چې ته بچ کړی وې. نو ایریک درته وایي چې او بالکل زه هغه جنۍ میلاول غواړم. د دې نه بعد ایریک ایریل یو کلي ته چکر لبوزي. دلته ایریل نوي نوي شیزونه ویني نو ډیره خوشحاله ایریل ایریک له یوه ټوپۍ هم واخلي. د شپې ایریل او ایریک په کشتۍ کې د سمندر سیل کوي. خو بیا جادوګره په خپل په جادو کشتۍ واوړی. خو دوی دواړه بچي. جادوګره دا پته لګول غواړي چې دوی دواړه څنګه یو بل ته دومره زر نږدې شو. بل طرف ته باچا د خپل لوریانو نه د ایریل تپوس کوي خو هیڅ چاته پته نه وي چې ایریل کوم ځای ده.
باچا خپل نوري لوریانې د ایریل د لټون د پاره ولېږي. ایریل او ایریک قصر ته راشي. نو د ایریک ګارډز بیا ایریک ته وایي چې ما ته ښکاري تاله په هغه جنۍ پسې ګرځېدل نه دي پکار. خو د ایریک زړه مطمئنه نه وي. نو دی د سمندر غاړې له لاړ شي او اوازونه کوي چا ضبط کړی وم. نو بیا د لوګي نه یوه جنۍ په ګډه کینی. ایریک چې دا ویني نو سوچ کوي چې همدا هغه جنۍ ده کمې چې زه بچ کړی وم. ایریک دغه جنۍ کور ته راولي او د ملکې سره یې میلاوه کي. د ایریل ملګري ایریل د خوبه رایخه کی او ورته وایي تا له وس ایریک ته هر څه ویل پکار دي. نو دا زر په ایریک پسې لاړه شي. نو کله چې ایریل د ایریک سره جنۍ ویني او د ایریک خبرې واوري چې خپل مور ته وایي چې همدې جنۍ زه بچ کړی وم. د دې جنۍ په غاړه یو لاکټ چې ډېر پړقېږي. ایریل چې دا ټولې خبرې واوري نو ډېره خفه شي او سمندر خواله لاړه شي. د ایریل پرنده ایریل د غانې आवाज واوري چې د هغه لاکټ نه راتو. دغه جنۍ هماغه جادوګرې او ځان په ښکلې جنۍ بدل کړي. پرنده دا ټوله قصه ایریل ته وکي او ورته وایي تا له په هر حال خپله مینه حاصلول پکار دي. ایریل واپس قصر ته لاړه شي. په قصر کې د ایریک او د هغه جنۍ کویدنې. نو د ایریک مور د ایریک نه تپوس وکي چې ستا په رښتیا دا جنۍ خوښه ده. نو ایریک وایي زه په خپله هم نه پوهیږم چې دا څه خبره ده. بیا ایریل دغلته راشي او د هغه جنۍ د غاړې نه لاکټ راوشوکوي او ماته کی. د دې سره د ایریل आवाज واپس راشي او ایریک ته وایي چې ما ته بچ کړی وې. جادوګر واپس خپل په شکل شي او په خلکو حمله وکي. ایریل هم واپس د جلپلی په شکل شي. نو جادوګر ایریل د ځان سره سمندر ته بوزي او باچا ته وایي چې ستا لور زما سره واده کړې وه کومه چې ته هیڅ وخت نشي ماتولی. نو باچا خپل د لور د بچاوالو دپاره خپل د ځان سودا د جادوګرې سره وکي. جادوګره د باچا ټول طاقت واخلي او خپل په جادو باچا مړ کی. دا د باچا جادویي امسا هم واخلي. جادوګره د سمندر ملکه جوړه شي. وس جادوګره ایریل مړه کول غواړي. خو ایریک هم سمندر ته د ایریل د بچاوالو دپاره راشي. بیا جادوګره د ځانه یو غټ اوکټپس جوړ کی. ایریک په کشتۍ پورې ځوړند شوی. ایریل د ایریک د بچاوالو کوشش کوي خو جادوګر د دو د ختمولو دپاره نوي چالونه جوړي. بیا ایریک په یوې ګټه کینی. ایریل چې د کشتۍ خواته یي نو کشتۍ تاو کی او وسپنه یې په جادوګر کې دنده کی او جادوګر ختمه شي. د دې سره باچا واپس خشي. ایریل باچا له د هغه جادویي امسا ورکی خو ایریل باچا ته د ایریک په باره کې هیڅ څه هم ونه وایي. بل طرف ته ایریک ملکې ته وایي چې زه سمندر ته تلل غواړم. خو ملکه ته وایي هغه یوه جلپري ده او خپل دنیا ته لاړه. باچا چې ایریل خفه ویني نو د کیرباړې نه تپوس وکي چې ما خو څه غلط نه دي کړي. نو بیا ولې ایریل خفه ګرځي. کیرباړې باچا ته د ایریک په باره کې ووایي چې د دوی دواړو یو بل خوښ دي او کته د ایریل خوشحالي غواړي نو ایریل په ایریک پسې ولېږه. نو باچا په خپل په جادو ایریل انسانه کی. بل طرف ته ایریک د ایریل انتظار کوي. اخر هم ایریل د انسان په شکل ایریک پسې راشي. د دوی دواړو واده وشي او بیا دوی دواړه د پوره دنیا چکر لګولو دپاره ځي. نو د تلو نه مخکې ایریک خپل د مور سره او ایریل خپل د پلار سره میلاوه شي. د ایریل پلار دې ته وایي چې زه غلط وم. ټول انسانان یو شانی نه دي. اوس به موږ هم د انسانانو سره یو ځای اوسیږو. او بیا ایریک او ایریل په خوشحالۍ خپل سفر طرف ته ور روان شي او دا کهانی همداسې ختمه شي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ. د الله په امان.